یو ورځ د ګوجراوالې په بازار کې روانم، پاکستان کې ګوجراوالې بازار کې روان، یو سوالګری مې ولید، غږ یې راله راکړه. چې سوالګري غږ راکړه نو ما یې پروا ونه کړله چې ما ته مخې ته کار پروت دی. هغه بیا غږ راکړو، مولانا صاحب ته لږ ودرېږه، تا سره مې لږ سوال جواب دی. وایي چې کله زه ودرولمه نو یې ما ته یې وی چې زه ډېر مالدار سړی وم، ډېر غټ مال مې و، ډېر غټ مالدار و، ملګري مې و، ګاډي مې و، بنګلې مې وې، جایدادونه مې و. زما ملګري وخت تېرېده مونږ به شراب څکل، خو عادت مې ده چې کور ته به ناوخته راتلم، شراب به مې څکل او ناوخته به د شپې کور ته راتللم. یوه شپه کور ته رالم نو کور ته ناوخته راورسېدلم، هره شپه به ناوخته راتلم. چې یوه شپه ناوخته راورسېدلم نو مور مې راته غوسه شوله چې رابلم کور ته، نو کور کې به مې مور ویښه ناسته وه، نور به ټول کور وده، مور به زما په انتظار ویښه ناسته وه. دا مونږ چې وایو والدینو ته دعا کوئ، بیا به کور ته راځي ټول خلک به ودی، دا یوه مور ده چې ته نه راغلی، دا به ویښه ناست، دا به کور کې چکر لګي، هغې سر له به ځي او دې له به ځي چې زما بچې نه دی راغلی، زما بچې لا نه دی را رسېدلی. اله مور اوده کېږي چې کله بچې په دروازه ویني او بچې کور ته رادنده شي، بیا به داسې هستي پیدا کړي په کور کې چا به تا ته ویښه ناستی، ستا د راتلو پورې به انتظار وکړي. دا یوه مور ده چې دا د بچي د راتلو پورې ویښه ناست یو چې بچې به مې کله پوره رادنده کېږي، بچې مې څه شو، ټلیفون وکئ، تپوس وکئ زما بچې کوم ځای را روان. وی چې رالم ناوخته کړی مې و نو مور مې راله سپېړه را پرېښوده. چې مور مې راله سپېړه را پرېښودله نو زه پوه نه شوم، نه ما په مور باندې ګزار او لته مې وله را پرېښودله، بس مور سپېړه را پرېښوده، زم پوه نه شوم چې ما ګزار را پرېښود. وی بس مور هغه خیره راته اوس هم یادېږي چې مور مې راته وی چې خدای دې په وجود کې چینجي وکړه، بس دقه خیره مې د مور د خولې نه ختې وه. ټیم راتم یاد دی او الفاظ راتم یاد دی چې مور مې دا خیره وکړه چې خدای دې په وجود کې چینجي وکړه. او څو ورځې پس مې مور مړه شو، کور خالی شو، مور لاړه. چې مور مې وفات شوله نو څو ورځې پس وې دې یو وخت په باندې مې دانه راوخته، هغه دانه سیوا کېدله هغې دانه کې چینجي وشو په دې خپه کې. پاکستان کې مې ډاکټرانو علاج ونه کو، نوې پټې مې خرڅ کو، بنګلې مې خرڅ کړې، ګاډي مې خرڅ کړل، لندن ته لاړم د علاج دپاره. هلته مې د خپلې خپې علاج شروع کړو، ډاکټرانو علاج کو. اخري جواب ما ته د ډاکټر نه یو میلو شو، دا ډاکټر دا جواب چې چاته میلو شي نو دا د مور خیری بیا. ما ته ډاکټرانو دا رپورټ راکو چې ستا دا بیماری چې دا لا علاج بیماری ده، د دې ښه کېده نشته، دې موږ سره علاج نشته. د مور خیره دا لا علاج بیماری ده، د پلار خیره دا لا علاج بیماری ده. په پیسو دوکه نشي چې ما سره پیسې، دا داسې خیره ده چې دا بیا په پیسو دی علاج نه کېږي. نو چې ډاکټرانو رپورټ راکو چې دا لا علاج بیماری ده، نه ښه کېدله، نو پاکستان ته بیا واپس راغلم. هر څه مې خرڅ کړي دي، اوس هېڅ شی مې په مخ د ځمکه نشته دی، او د دې خېټې نار ناسم په دې ځای کې ناسم، او سوال کوم د دې خېټې دپاره چې دې خېټې ته مې سره هر څه مې تلي دي. خو ته راته دعا وکړه، ما ته مور خیره کړې وه، ته مې عالم ولیدلې، ما وی چې ته راته دعا وکړې چې الله مې معاف کړي او هغه د مور خیره رانه اوچته شي. دا ما ته مور خیره کړې وه او نن ما ته محسوسېږي هغه حالت ما ته راورسېد. سبا به پلار نه یو خیره به یې پرته، مور به نه یو خیره به یې پرته. دا خیره ځان سره یاده ساته، دا خیره به یو ورځ په تا باندې راځي، دا خیره به دې لاندې کوي یو ورځ، دا خیره به یو ورځ ګزار درکوي. کوشش کو د مور او پلار رضا وه. او احادیثو مبارکو کې راځي، ګوره څومره د الله مهرباني ده. وی چې چا نه مور او پلار خفه تلي وي، وفات شوي وي او د ده نه خفه یي، دی اوس ستومانه دی چې زه څه چل وکړمه،
احادیث مبارکو کې راځي دی ول دعاګانې کوي او استغفار دی ول غواړي دعا دی ورته کوي استغفار دی ور لغواړي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا الله رحم په وکي څنګه چې زرا کوټه او مپمای رحم کړي نو دعاګانې ورته کوي او استغفار ور لغواړي احادیث مبارکو کې راځي دا بچے با الله په فرمان بردارو بچو کی اولی کی چې دعا کوي دا سمره دا الله رحم دی نبی علیہ السلام صحابي ته وایي وی ته دا غواړي چې ته په قبر کې د خپل پلار سره نیکی وکي دا غواړي چې په قبر کې د خپل پلار سره نیکی وکي اوی او غواړه به وی د خپل پلار د دوستانو سره نیکی کوه د پلار د مرګ نه پس دا د خپل پلار سره په قبر کې نیکی کول دا د پلار سره په قبر کې نیکی کول چې د خپل پلار د څومره دوستانو داغه هم عمر خلق او داغه د تعلق خلق دا اغي سره د پلار د مرګ نه پس روابط ساته دا د پلار سره په قبر کې نیکی ده چې د چا والدین وفات دي نو دعا ور لغواړي چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا الله ته په رحم وکي نور دعاګانې ور لغواړي استغفار ور لغواړي د دې مور او پلار د پاره نو رب العالمین مم پنیک فرمان بردار او اولاد کی اولی کی رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا